ملي مقاومت جبهې پنجشیر کې د خپلو کسانو د سرپرې کېدو ادعا کړې، خو طالبان یې ردوي. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د ملي مقاومت جبهې په نامه افغانستان کې د طالبانو یوه مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړې چې طالبانو یې پنجشیر کې 3 تنه وژلي او سرونه یې ورپرې کړي، خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي داسې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې. د یادې جبهې ویان صبغت الله احمدي امریکا غږ ته ویلي 3 تنه یې طالبانو د یو وسلوال کمین پر مهال نیولي وو چې ورځ وروسته یې سختۍ سره وژلي او سرونه یې ترې پرې کړي دي. ښاغلي احمدي ویلي دغه ځوانان چې فیض آغا، احمد تمیم او جانګل نومیږي د پنجشیر ولایت مرکز بازارک د کرباشي سیمې اصلي اوسیدونکي وو. مقاومت جبهې دا وژنې د جنایت په توګه یادې کړي دي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور BBC ته ویلي دا مطلق تبلیغات دي، دا د دښمن تبلیغات دي. د اسلامي امارت په قاموس کې دا نشته چې د چا سر پرې کړي. هممهاله په پنجشیر کې له طالب مخالفو ډلو سره د اړیکو په تور لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.